له ریویټ نه شروع کوو. دا نو لومړنۍ صفحه ده که نه. کله چې زه نیو ته نوې پروژه چې موږ هغه کوو کریټ کوو نیو له مهندسی نه شروع کوو. میرم به آرکیتکچرال تمپلیت هم میگیری سیز از پشتو خو گرفته میتونی. دا عمومی صفحه ده د ریویټ سایده. موږ به مخامخ لاړ سو پروژه باندې به کار شروع کړو ځکه پروژه کې بیا ټول هر شی هغه کېږي. نو دا داسې نه دی لکه بیا د هغه غوندې که نه د اټوکیټ غوندې چې یوازې 2D کې کار کېږي. دې کې هم 3D کار کېږي هم 2D کار کېږي. او بله ښه خبره دا دی چې دې کې هم آرکیټکچر کار کېږي مهندسي کار هم د سټرکچر کار کېږي هم تاسو کولی شئ چې په دې کې د برق کار د میکانیکل کار او د هغه کار د پلمبنګ کار دا ټول 15 واړه شیان په همدې کې کېږي. او کولی شئ چې مثلا سایټ سیول چې دی په ساحه کې توپوګرافیک سرفیس دی یا نور خبرې دي دا ټول کارونه کېږي یعنی آل ان ون سافټویر دی. خو موږ ځو آرکیټکچر برخې ته. آرکیټکچر برخې ته چې کله لاړئ مخکې له مخکې نه لکه اټوکیټ غوندې یو ان انټر کړئ دغه یونټ یې ځان لپاره برابرې کړئ. صحیح ده یو ان دلته کوم هغه کې به مې بیا به وګورو. صحیح ده لکه لینت اوس په ملي متر دی ایریا په متر مربع دی والیوم چې دی متر مکعب باندې دی انګل دغه ټول اندازې درته ښودلې دي. کولی شئ بدل یې کړئ یعنی که دا متر ته اړوئ هر شی ته اړوئ زه ملي متر پرېږدم. صحیح ده اوکې. مخامخ ځو موږ دلته دیوال ته. دلته کله چې دیوال څو رقمه دی آرکیټکچرل دی سټرکچر دی وال بای پیس دی. خو دې شیانو ته بیا وروسته ځو موږ اول مهندسي وال راخلو. کله مو چې دیوال راواخیسته دیوال دغه ځای کې پراپرټیز دی لاندې که وګورئ د دیوال پراپرټیز نو ته اول دیوال ورته ډیفاین کړئ. مثلا د دیوال تکنیس دې څومره واوسي. اوس مخامخ هغه ځای ته موږ ځو. صحیح ده دا نورې خبرې به وروسته وي. دلته راځو ایډیټ ټایپ یا که ته بلټن دلته مخکې له مخکې چې جوړ شوي دی هر رقم دیوال تاسو راخلی دلته یې راخیستلی شئ. دا مخکې له مخکې دې کې جوړ شوی دی. او که یو پروژه کې تا جوړ کړی وي هغه بیا بله لاره دی ښه هغلته باید هغه پروژه ته خلاصه کړې. دلته مینیج ته بیا ځې دغه ځای کې دی ښه مونیج کولی شي چې هغه راواخلې ښه یو ځای کې دی زه به درته ښیم ښه خو هغه پروژه دی باید خلاصه وي. هغه پروژه دی چې خلاصه وي د پروژې نه ته خپله کولی شي چې هغه ټول را ټرانسفر کړې کولی شي را ټرانسفر کولی شي او چې جوړ یې کړې یو ځل بل چیرې دې جوړ کړی وي خو هغه پروژه تا باید خلاصه کړې. زه بیا وروسته درته وایم. صحیح ده اوس مخامخ ځو همدغه دیوال چې دی دا ایډیټ کوو. ایډیټ ټایپ ته ځې دغه ځای کې ایډیټ ټایپ که دا ته ایډیټ کړئ یا دا ډوپلیکیټ کړئ ډوپلیکیټ ورته یا خپل نوم ورته ورکوو. صحیح ده اکثره دیوالونه موږ 15 سانتي وي 350 mm زه دلته ورته یم تیک وال. صحیح ده اوکې. اوس دلته راسه دلته سټرکچر ایډیټ هغه خپله د دیوال منځنۍ برخه چې د دلته 20 سانتي وه که نه اوس یو نیمه خښته دیوال چې موږ کار کوو 15 سانتي راځي دلته ورته 350 ورته ورکړه ځکه هغه یې موږ په ملي متر دی اندازې. دلته بیا دا ډیره مهمه برخه دی ښه دلته ورته انزرټ وایي پلستر ورته هغه کوي که نه ګوره دا ایکسټیریر سایډ دی دیوال او دا لاندې چې دی انټیریر سایډ یې ښودلی. اوس دا خواته دیوال چې دی پلستر موږ سره عموما 1.5 سانتي نه ونیسان 2.5 سانتي هر څومره چې اړتیا وایي هغومره ورته ورکړه 15. اوس لاندې چې دی بیا انزرټ که هماغه لیر دی لاندې راوړه ډاون دننه هم پلستر ورته ورکوو که نه 15 mm. دا چې دی میټیریل دی
میټیریال د پلستر میټیریال دلته ورته ورکوي پلستر ولیکئ اوس موږ سره پلستر په نامه څه شی نشته خو ته کول دا د پلستر دا پورته یوسه صحیح ده دلته اوکې دا هم چې دی پلستر میټیریال هم موږ ورته ډیپینډ کړه 15 سانتي دی خواته پلستر څه 15 خواته څه بیا منځ کې چې دی دا اوس خښته دی ښه دا کټګوري دی که ته بدلای ورته که دیوال د کانکریټي اوسي کانکریټي که هر رقم چې ته غواړې کامن بریک داسې زه ورته راخلم بیا په دې کې لکه سرفیس پیټرن دی کټ پیټرن دی په اړه بیا وروسته غږیږو صحیح ده یا که وایې زه اوس مخته لاړ شم بیا به لږ هغسې بیا د نورې خبرې کې راځي صحیح ده دلته ځینې نورې خبرې هم دي د دیوال لپاره په دې ځای کې هغه وروسته مخته ځو صحیح ده اوکې کوئ دیوال یې موږ ډیپاین شو دا ښه اوس وګوره ته کله چې دیوال جوړې دلته دیوال ته ځې هغه خپل دیوال دی راخلي صحیح ده 350 تک روا دی اخیسته صحیح ده خو دې نه مخکې باید ته چیرې لاړ سې ایلیویشن لپاره مثلا دې ته لاړ سه موږ اوس ایلیویشن لرو یو لیول 1 ده یو لیول 2 ده اگر تعمیرتان مثلا 2 منزل باشه 3 منزل باید اینا میره ادیت کنی آل یک منزل هستن مثلا لیول 1 است لیول 2 هستن و بلندیش 4 متر است ایره ما ادیت میکنیم 3150 که یکمی پخش شود ریهایشی هستن ضرور نیست اینجا رایت کلیک کنین برایش بگو کریت سیمیلر سیمیلر که برایش گفته افست اینمی بلندی 3150 باشه اینمی اینجا کلیک میکنی اینمی تو کش میکنی خودش دیگه کریت میشه اگر اینجا ببینی این لیول 3 اضافه شد لیول 1 لیول 2 لیول 3 اینمی اینجا معلوم میشه دل دخکاری کنه لیول 3 که بل منز آلی دلته چې لیول 1 دی زه غواړم بیزمنټ هم اضافه کړم دلته منفي ورته ورکړه منفي یعنی لاندې صفر نه لاندې ځو صحیح ده دلته ګوره لیول 4 دلته اضافه شو کنه دغه ورته ایډیټ کړه بیزمنټ ورته وایي بیزمنټ یک لیول دیگه نیچرال گراوند لیول ما برایش میگیم نیچرال گراوند ما منفی 120 بگیریم بس هستن از صفر که پایان باشه 120 اینه اینجا برایش میگیم نیچرال گراوند لیول یک منزل 2 منزل اگر منزل دیگه مثلا بامبوتی که میانه او برایش میگی مثلا 280 بلند باشه زیاد نباشه اینه ایره اونمو لیول هم اینجا اضافه شده میگه ایره میگه مثلا ستیر ات لیول یک ایدیت شد اینمی را ایدیت میکنی این روپ لیول ما میشه نه زیاد که بلند نریم روپ لیول کله دی چې دا ډیپاین کړه خسته کن خو نه دی کله دی چې دا ډیپاین کړه اوس که ته اول منزل پلان باندې کار کولی سي که تاکاو باندې کولی سي دلته ډېر اساني ده زه اول منزل ته ځم صحیح ده اول منزل ته چې کله راغلی اوس لاړ سه همغه دیوال راواخله دیوال دې چې کله راواخیسته ګوره دلته هایټ دی او ډیپټ دی اوس یې موږ هایټ پکار دی یو ګوره ان کنیکټډ دی صحیح ده بل دا لیول یې لیکلی د دې مطلب دا دی اوس که زه لیول 2 دلته انتخاب کم کنه یعنی دا دیوال به لیول 1 نه تر لیول 2 پورې ماته جوړوي اخوا ته به نه ځي اوس هلته بیا روښانه کېږي زه اوس دلته ورته مثلا دلته 4 متره دیوال جوړوي یوازې دیوال ورته وایي 4 متره لاړ که نور اخوا ته ځې مثلا 4 متره اخوا ته لاړ سه خو اوس لپاره هر څوک چې ورته وروسته بیا خپله هغه کېږي ایډیټ کېږي دا راوړه داسې
اوس وګوره دا ته خپل اجست کړئ ډي آی انټر کا یا خپل هلته یونیټډ ته زه درته ښیم. اوس غواړئ چې اجست کړئ دا کوټې که نه. اوس دلته سنټر لاین راخلي د دې کوټې، خو دلته زه ورته وایم چې وال پیس راخله، یعنې منځ کې اندازې داسې راخلئ ځان لپاره. دا د چې کله راواخیسته بیرون هم کولی سې راواخله. اوس وګوره دا اجست کوي، که دې خواته ته راځې مثلا پکس دا اندازه هغه دی که نه 3000 دی، ته غواړې د دې کوټې بر 4 متره واوسي، 4000 ورکوې خپل اجست کېږي. که دا غواړې اخواته یوسې دلته 4 ورته ورکه خپل اجست شي. اوس ډي آی انټر کا او ډي آی یا خپل یونیټډ ته ځې دغلته الاین دا راخلې ده دا راواخله. اوس د دې کوټې بر ته داسې اجست کوې دې خواته که نه. ته غواړې مثلا دا 6 متره او 2 شپېته دی، ته دا کوټه 6 متره جوړې. دا کله دې چې دا اجست که اوس که ته 3D ته لاړ سې داسې نه دی اټوکیټ غوندې 3D دی، دا د تیاره جوړه دی. اوس که دلته ریله همدا وي وګورئ ټول درته ښکاري چې څنګه دی دیوالونه هر شی. هغه مخکې خبره مو چې وکړه مثلا لیول 2 پورې دا دیوال تللی که نه. که دلته الیویشن ته راسئ ګوره دا پراجیکټ براوسر الیویشن وګوره دا دیوال یوازې لیول 2 پورې تللی. ریالستیک وی وګوره که دا اوس دا دیوال ته سلیکټ کړې که نه دا سلیکټ دی دلته راسه پراپرټیز ته دغه ځای کې د دیوال پراپرټیز دی. ته دلته وګوره لیول 2 پورې ته ورته وایې دا دیوال ما ته روپ لیول پورې ورسوه. ته یوازې هغه روپ لیول ورته هغه کوې اپلای وایې خپله ځي هلته. که دلته 3D ته لاړ سې ګوره دا دیوال هلته تللی. که دا دیوال ته غواړې چې دا روپ لیول پورې ورسوې دلته ورته وایې روپ لیول هماغه ځای پورې ځي. که دا دیوال هم ورته وایې چې روپ لیول تر روپ لیول پورې لاړ. اگر پس د این تغییر میاری که پس در لیول 2 بیاین میشه در لیول 2 بیارین سیلکتش کنین و اونجا ببریش. دیزه پر خو مشکل نشته کنه. راځي بیرته لیول 1 ته. اوس ته غواړې دا دیوال چې دی منځ کې دیوال نه غواړي چې 15 سانتي واوسي ځکه دا بیخي لوی دی او څوک 8 سانتي له پلستر سره راغلی. د دې لپاره زه دا سلیکټ کا دلته لاړ سه ایډیټ دا ډوپلیکیټ کا یعنی یو بله کاپي ترې واخله. مثلا منځني دیوالونه یې موږ که یوه خښته نیسئ مثلا 22 که نه 15 کولی سي چې ونیسئ. دلته به زه ورته وایم انټیریر وال به ورته وایم. دلته اوس ایډیټ ته لاړ سه یوازې دا 220 که که دې کې هم تغییر راوړي کولی سي تغییر راوړي. اوس دا اوکې که هغه اتومات هماغه پلستر هر شي سره همدومره شي. اوس ته غواړې دغلته یو 2 تشناب به دې کې اضافه کړې که نه. ته دلته کریټ سیمیلر ورته وایه د دې دیوال یوازې داسې یو دیوال جوړ. کله دې چې جوړ کړه هماغه پروسیجر مخکې مو چې کار کړی و اندازې یې واخله. دا اندازه خو یې ثابته دی که غواړې بر یې څومره واوسي. مثلا ته غواړې 150 بر واوسي 150 ورته ورکړه. غواړې یو کلازیت دې تشنابونو ته اضافه کې کریټ سیمیلر ورته ووایه دلته یو دیوال ورته ورکړه. ښه د دې تشناب 115 ته غواړې چې دا 2 متره کې که نه 2 متره ورته وایه. دې خواته به څومره پاتې شوی 180 که لږ دا نور هم اضافه کوې 2 متره 20. اوس غواړې دا دیوال اخواته میرر کې
کولای شي چې دغلته یا دې ته راسي یا دې ته راسي دا یو اکسس جوړوي او هغه همداسې هلته لاړ میرر شو دې خواته چې کوم تشناب دی هغه خواته هم هغه شو اوس د دې هو سلیکټ کوې دا ټول اپشنونه راځي ښه دا د چې سلیکټ کې ګوره دا اوس ډیلیټ یې که ډیلیټ کولی سي ډي ای انټر کې یا شی دی چې سلیکټ کړی یې همدغه نه یم کولی سي ډیلیټ کې یا کیبورډ نه یې راواخله اوس دا چې میرر کوې دغلته ګوره یو میرر پیک اکسس دی یو اکسس راخلی یا ډبل ایم انټر کوې مثلا پیک اکسس دې اکسس ته ته میرر کوې یا خپله یو اکسس جوړه هر ځای کې چې ته وغواړې یعنې مطلب یې دا دی اوس زه دا غواړم خپله یو اکسس هم دې ځای کې هم جوړولی سي خو بیا هلته نه ځي دې دیوال باندې اوس هغه څه که نه کنټرول زد ورته اوس دا په هماغه دیوال باندې میرر سو یعنې د دې هغه دا دی اوس که دلته لنډې رااخلي که نه کیدای سي خوا کې ورته راسي اوس وینې هر ځای کې که ته اکسس غواړې او هغه یو اکسس پیک کوه یعنې اګزسټنګ یو اکسس وي محور همغه باندې کلیک کوه بیا خواته وړي نور دومره هغه یې نشته همدا یې فرق دی ورسره خو که غواړې زر زر کار وکړې کولی سي یو دیوال میرر کې هخواته یوسې دې خواته هر رقم کولی سي یو دیوال اوس الاین کې که نه مثلا داسې ووایو که نه یو دانه هغه راخلم کریټ سیمیلر اوس وګوره زه دا داسې جوړوم خو ته نه غواړې دا دیوال دې دومره لرې واوسي که نه دا ته سلیکټ کوه یا ای ایل انټر کوه دغه الاین راخلي یعنې ته غواړې دا دیوال دې سره یو رقم وي بس یوازې همدومره کوه نور ټول کار هلته کېږي اوس که ته 3D ته لاړ سې وګورې ټول 3D جوړ سره خسته کن خو نیست انجینر صاحب نه هر وقت خسته کن شد باز بگویم که باز بسش کنم اوس دلته الاین راخلی پروژه به سیو کن خو ایره هاوس پراجکت میگم سایز دا به دې سره الاین اوس د دې کوټې اوږدوالی ډېر وړکی دی که نه دا سلیکټ کوئ مثلا 15 متره به ورته ووایو صحیح ده 15 متره دی اوس دا دوه کوټې تشنابونه هر شی جوړ شو که نه اوس دې نه وروسته غواړې ته دروازې دلته کېږدي په دې یو منزل کې به ټول کار خلاص کړو بیا نور ډېر اسانه ده هغه لنډې لارې به ووایو نور بیا ډېر اسانه دی ښه دروازو لپاره چې دی دلته تیارې دروازې شته په ریویټ کې ښه دلته ډور کلیک کوئ ځې فیملي ته ځې لوډ فیملي لوډ فیملي هر ځای کې چې فیملي دی در سره هماغه راوړې ما سره اوس دلته دا ریویټ فیملي دلته ډور ورته وایه ډور ان وینډوز دا په دې کې دروازه ورته خوښه کاره دروازه چې تا خوښېږي یا کېږي موږ ایکسټیریر یا انټرنل ډور راواخلو دا دروازه به راواخلو صحیح ده یا هره یو چې تاسو خوښېږي دا اوپن کړئ دلته به پراپرټیز ته راسئ ښه دا د دروازې پراپرټیز دی یو ځل به لاړ سئ ایډیټ ته کله کله دا نوم د خپله دروازې اندازو سره سم نه وي باید ته خپل ریکوایرمنټ ته دا ایډیټ کړې نو دلته ځې په دې ځای کې ښه دلته ګوره هایټ دی ویډ دی د دې دروازې ویډ اوس 9 متره دی موږ هغه دی 90 سانتي 90 سانتي دی خو یې موږ 90 سانتي نه دی په کار موږ ورته ورکوو 1 متر صحیح ده او لوړوالی چې دی 2 متره 11 سانتي دی موږ ورته ورکوو 2010 هماغه 2 متره او 10 سانتي که دې ډور پینل تکنس دی اوس دلته 8 ممه دی دې کې کولی سي تغییر راوړي ډور پینل دی ډور پینل افسیټ دی 0.0 دی خو دغه سیټ بیک او دا ټول شیانو کې تاسو تغییر راوړلی سي که بیا هلته فیملي ته هم لاړ شو هلته دا ټول شیان بیا ښکاري ښه
های ټو ټاپ لاک ریل دی اوس 90 سانتي همدا 90 سانتي زه پرېږدم صحیح ده بیا دا ټولې اندازې چې ګورئ کولی سئ د دې پی ملي خلاصه کوئ هماغلته لاړ سئ دا ټولې اندازې درته ښکاري دلته میټیریال دی میټیریال مثلا د ډور هینډل میټیریال دی که تاسو یې بدلوئ ورته کولی سئ دلته یې بدل کړئ هر شی چې ورته راخلی مثلا میټر اوس دغه دی که نه ډور هینډل میټیریال که غواړئ مثلا المونیم ورته ورکړئ المونیم یې کوئ همداسې د پریم میټیریال یې دی مولین یې دی دغه چې دا پینل یې دی او خپله ډور دی کولی سئ چې دلته میټیریال هر یو راواخلئ هماغسې کېږي صحیح ده زه اوس اپلای ورته وایم بل دا ټایپ مارک دی اکثره دا یې ښه نه دی چې 22 یا 23 دا خپله سافټویر یې جنریټ کوي هره دروازه چې راخلې همداسې یې ورته هغه کوي جنریټ کوي خو کولی سئ چې دې ته مثلا ډوریا ووایه دا نوم یې بدل که مثلا دې ته زه وایم انټیریر ډور 1000 په 2010 mm کې اوکې اوس دروازه یې موږ ډیفاین شو شی چې موږ غوښتل چیزی که ما میخواستیم اونم رقم دروازه ما دیفاین کردیم جور کردیم در ریویت اینجا میای خیلی ساده مثلا اینجا دروازه است بانش اینجا خب از این سنتر چقدر دور است 90 است اگر این خوشتان نمیانی 90 نمیگیری نزدیکش کنین مثلا میشه 80 برایش بگوین نزدیک شده میرسه اینمی دروازه اگر او طرف میشانی اون میرر کرده میتانین این پیک اکسس اونمو طرف میره دروازه شانده اگر حالی به 3D برین 3D اون دروازه هستن اینجا دروازه آمده میشه این کامرا بگیرین یک ویوی خوب اگر میبینین اینمی تو ببینیش برش اون اردو دروازه آمده دواړه دروازې راغلي ډېر ښه هغه څنګه چې موږ غوښتل هماغسې دروازه راغلې ده صحیح ده اوس دا دروازه خو ډیپاین شوله 1 متر وه ولې د دغو تشنابونو لپاره دا دروازه اوس بیا موږ ته کار نه کوي موږ باید بله دروازه راوړو صحیح ده یو ځل بیا زو ډور اینجا لود فیمیلی اینجا میری نه فیمیلی باید در سره ووسی او کولی سئ هلته اپشن کې لینک هم ورته ورکړئ هماغه فولډر ته مخامخ لاړ سئ ښه خو فیمیلی مخکې له مخکې نه جوړ شوی دی دا ته کولی سئ خپل هم یو شی جوړ کړې هغه به وروسته زور دا تیار جوړ شوی ته ایډیټ کړه خپل ضرورتونو ته مثلا دلته دروازه دی ته سرچ کړه مثلا پی وی سی وګوره پی وی سی سنگل هغه هم کولی سي مثلا هغه دروازه راواخله میټیریال پی وی سی کسا اوس دا سنگل پی وی سی کېدای سي دلته به وي ښه خو دا چې نوم یې څه شی دی زه اوس نه پوهېږم چې کوم نوم باندې دی زه یوه دروازه راخلم چې وخت ما هسې تېر نه سي ښه خو هر رقم دروازه چې تاسو دا دروازه راخلم او میټیریال کولی سئ یا که هغه شیپ کې نه جوړي اوس دا ساده دی پی وی سی کې هم جوړېږي داسې که نه ولې که هغه د لرګي مو مخکې راخیستی دی دا لکه دا به ډېره ستونزمنه وي چې پی وی سی کې همداسې جوړه کړي زه دا راخلم صحیح ده وروسته هم بیا کولی سي میټیریال بدل کړي ورته هم کولی سي چې بیا دا لومیان ته یوسئ هلته خو بیا ډېر اسانه هغه کېږي دلته پراپرټیز ته راځئ دلته بیا ایډیټ کړئ دا 90 په 12 کې بیخي یا که غواړئ اتیا یې کې دلته راسه دا اتیا که دا به 12 پرېږدو صحیح دلته وګوره ټایپ مارک هماغه ډي دوه خپله یو ځل د چا ښه
میتریال کولای شي چې بدل کړي ایډیټ ته لاړ شه دا نوم یې بدلولی شي نوم یې دی دا اتیا مو که که نه اتیا په دوو میم کې دې ته به ووایم ټایلټ شاور ډور به ورته ووایو صحیح میټیریال هم کولای شي مثلا ګلازینګ یې دی پریم یې دی پینل یې دی پینل یې دی اوس دلته ته پلاستیک ورته وایه پلاستیک دا پلاستیک ورته وایه پریم هم کولای شي چې پلاستیک کې دې ته به پلاستیک نور هم کولای شي تغییر کړي راوړي ډور ګلازینګ خامه پرېږدو ښیښه خامه ښیښه دی اوس راځي دلته ټایلټ لپاره دغه ځای کې دروازه ګډې صحیح ده دا دروازه شوه او دې ته ځې دې ځای کې دروازه میرر کولی هم سي دلته ډېره اسانه هلته ځي که نه اوس ته غواړې دا دروازه باید بیرون ته خلاصه نه سي ځکه دلته هغه دی کلازټ دی د المارۍ ایښودلو ځای دی که نه ته غواړې دې خواته خلاص دا نښې چې ګورې دا کلیک که ګوره اخواته وړي دې خواته وړي که غواړې اخواته خلاصه کړي هسې وړي خو موږ د دې دیوال خواته خلاصه سي ډېره ښه ده اوس دا خو خلاص اوس دلته غواړي یو اوپننګ ته ورکې په همدې ځای کې که نه دلته دروازې ته اړتیا نشته په دې ځای کې دلته غواړي اوپننگ حالی میتونی که اونجا اوپننگ است تیار در لیبراری ما اونمو آورده میتونی اگر خود دیوالم قطع میکنی میشه دیوالم قطع کنی ما در یک طرف اونمو چی میاریم که تیار داریم و دیگه طرف میشه دیوار چی کنیم بیخی قطع کنیم هر دویش میخوانیم صحیح دلته زی بیا دور ته صحیح ده دلته لاړ شه پیمیلی ته پیمیلی زه به هغه بیا جوړ کړم داسې وخت مو بیا ضایع کېږي کار وخت دومره لرې ځو که نه پیمیلی ډور دلته به اوپننګ وي موږ سره اوپننګ څنګه اوپننګ نشته ډور دا اوپننګ راواخله ښه انټیریر کیس د اوپننګ دی اوپن یې کړه ایډیټ ته لاړ شه که 1 متر ورکړی زه ورته 90 سانتي بس ده دا خو یوازې نوم دی ښه د دې لپاره دا نوم ورته ورکوو چې موږ ته بیا اسانۍ وي انټیریر اوپننګ دلته به هایټ کې 2030 او ویډ چې دی 90 سانتي مواد یې کولی شي بدل کړي نور خو هغوی سره بلد شئ که نه اوکې که چوکاټ یې میټیریال لري که نه اوس دلته وګوره اوپننګ خپله اغوست دلته اوپننګ راغی دې ځای کې اوس که ته 3D ته لاړ سې 3D وګوره دې خوا نه به وګورو چې اوپننګ ښه راسي هلته ګورې اوپننګ اوس که غواړې چې دا لږ سم وګورې که نه سیکشن باکس راواخله هغه ټول شیان وګورې دا لږ لاندې یوسه هلته درته ښکاري ګوره دا دروازه دی دا اوپننګ دی اوس غواړو چې په همدې دیوال کې زه نه غواړم چې هماغسې هغه راوړم که نه داسې تیار بلټن اوپننگ اوس کیدای شي داسې گډوډ اوپننگ میشه هر کاری باشه دیگه رقم باشه نه باز میشه اینمی دیوالی تو یک سیکشن بگیری اینجا گو تو ویو به این دیوال بره نه اینمی دیوال سیلکت کردیم اینجا میری ایدیت پروفایل اینجا بدل خودتان هر رقم اوپننگ که میخوایی در این دیوار مثلا این رقم بخی ما یک نمونه جور میکنیم خب اگر
گد ودم باشه ګوره که اوس سلیکټ کړئ کېدای شي موږ ته دا میسیج یې راته راکړه که نه ایرر میسیج ولې یې راته راکړی ځکه راکړی دا باید ته کټ کړې دا ونې دا دلته راسه دا سپلیټ ته راسه دلته سپلیټ که دا ټریم دی داسې ټریمینګ اوس وګوره زموږ اوپننګ څنګه مو چې غوښته هماغسې مو جوړ کړو اوس لاړ شه 3D ته دا لږ پورته یوسه دې خانه ورته یا بیخي دلته یو کیمره راواخله ویو کیمره مثلا دې ځای نه ورته وګوره داسې هماغسې اوپننګ څنګه چې مو غوښت اونم رقم است نه میشه که هر کوره اینمی جور کنی هر رقم که دیزاین میخواستی میتونی که جورش کنی حالی پس به او سیکشن برین اگر ایدیت میکنی اینمی نه به او سیکشن میره این سیکشن ایره پس اگر ایدیت میکنی اینجا میره ایدیتش کنی یا اوسش کنی یا اگر میخوایی مثلا اینجا یک سراخ میمونه خواهی باز پس اوسو میکنیم نه تنها به خاطر جور میکنیم اگر بخوایی اینمی رقم یک دیوار جور کنی نه سراخ باشه در بینش دیگه خودش اونجا جور میشه دیگه این خب پس میریم سیکشن میره پس ایدیت میکنیم اوسو میکنیم کلش دیوال انتخابی بیا سیکشن داده کنه و اول هر شی چې کوي یو شی باید ته سلیکټ کړې چې بیا موډیفای ته لاړ شي که نه دغسې نه کېږي اوس دا دی بېرته دا له منځه یوسه دا ډي ای دا اوس یو له بل سره باید وصلي چې بېرته دیوال جوړ کړي که نه بېرته هماغه دیوال شو شی مو چې غوښتل که نه اوس دا که دې خواته ته میرر کوې کولی شي چې میرر یې کې همدې اکسیس ته میرر که دې خواته خپله راځي نور مخکې لاړ شم خو تا خو تا اینجا کار شد صحیح زه هم چې خسته کن نشي